خوست ښار کې د ښاروالۍ له لوري د څلور لارو جوړولو کارونه په چټکۍ دوام لري چې د پروژو په بشپړېدو سره به یاد ښار ته ځانګړې ښکلا ور وبخي. یاد کارونه چې په لوړ کیفیت سره پر مخ روان دي، ځایي اوسېدونکي یې هرکلی کوي. دوی هممهاله له چارواکو غوښتنه کوي چې دې ته ورته نورې پروژې دې په لاره واچوي تر څو د ښار ښکلا لا هم زیاته شي. د خوست ښاروالۍ څخه ډېره مننه کوو چې خوست ته یې ډېره ښکلا وربښلې ده او لا هم نورې هیلې ورڅخه لرو چې داسې کارونه نور هم دوام ولري. خوست ولایت کې ډېر پرمختګونه رامنځته شول، څلورلارې مینارونه رامنځته شول. نوي دولت پر رسېدو سره اشارې ولګېدې، سکرینونه او ډېر پرمختګونه وشول. خو خوست ولایت یو د پرمختګونو زنګو ولایت دی. خوست ولایت راتلونکي کې یا اخترونه کې کولی شي چې د نورو بهرنیو سیالانو یو ټاټوبی وګرځي. دې ته په کتو چارواکي وایي چې د ښار ښکلا په برخه کې ګڼې نورې ورته پروژې تر کار لاندې دي. د خوست ښاروالۍ ریاست په ډېر ښه ډول په ډېر فني او مسلکي ډول د خوست ښار د ښکلا دپاره عملي اقدامات پیل کړي دي. په دې کې د دوو مینارونو ترمیم چې یو مینار چې د فیض محمد خان په واټ باندې ولاړ و هغه د بیخه وایستلی شو، له سره جوړ شو، او بل د مجاهد څلور لارې مینار هغه ترمیم شو، خو په ډېرې ښې طریقې سره، په ښکلې طریقې سره. همدغه راز د خوست ښار د ښکلا دپاره د دروازو دپاره مشخص رنګونه او د هغې تطبیقات، د سړکونو دپاره د لایټونو پروګرام. دا یادولو ده چې دا مهال خوست ښار کې د ښاروالۍ له لورې بېلابېلې ټولګټې پروژې تر کار لاندې دي چې نږدې وختونو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. همدا څلور لارې نه یوازې د ښارونو د ښکلا او د ترافیکي نظم سبب کیږي، ورته مهال د همدې ولایت د کلتور استازیتوب او ښکارندویي هم کوي. رشید تسل، د افغانستان ملي تلویزیون، خوست.